رولا غني باندې ولې ولسي جرګې نیوکې کړې دي او ولې ترې تابعیت اخلي؟ سلامونه لیدونکو، دې ویډیو کې وګورئ او په آخره کې خپل نظر هم را سره شریک کړئ. د ولسي جرګې غړو د ولسمشر د میرمن رولا غني پر هغو څرګندونو غبرګون وښود چې پارلمان یې د خرید و فروش بازار بللی دی. وکیلان وایي رولا غني چې اصل کې د افغانستان نه ده، باید ترې د افغانستان تابعیت واخیستل شي او د اوسېدو موقتي اجازه نامه دې ورکړل شي. خو یو شمېر افغانانو بیا په کومنټونو کې له رولا غني څخه ملاتړ کړی دی او ګڼ شمېر نورو بیا د ولسي جرګې د دغې غوښتنې څخه ملاتړ کړی دی. په دې اړه بیا سید سعید آغاجان لیکلي دي چې د کابل اکثریت چارواکي د همدې رولا غني په شان دي، بالکل دا باید له دې خاورې وشړل شي. خو په ځواب کې بیا ورته روح الله هوتک لیکلي دي چې تاسو هم باید خپل پلرني ټاټوبي پنجاب او حیرامندۍ ته واستول شئ. او په همدې حال کې زرمینې ځلان هم په کومنټ کې ورته ځواب ورکړی دی چې چا چې ستا په شان د افغانانو د شړلو فکر درلود، هغه موږ داسې وشړل چې تر نن ورځې مړی ژوندی قبر جنازه کفن دفن لا ورک دی. ښه بیلګه د پاکستان او امریکا سپی ړوند ملا عمر دی. او عدنان خان هم سید آغاجان ته لیکلي دي چې بالکل ایله به مو هیواد افغانانو ته پاتې شي. او زرمینې ځلان بیا عدنان خان ته په ځواب کې لیکلي دي چې دا فکر ونه کړئ، د ملا عمر د انجام نه عبرت واخلئ. ګنې قسم په خدای چې ستاسې مړی ژوندی قبر جنازه به هم د جهنم سپی ړوند ملا عمر خوارج په شان ورکوي. او محمد رفیع افغان هم بیا د رولا غني څخه ملاتړ کړی دی او لیکلي دي چې په دې خبره کې شک نشته چې پارلمان د خرید او فروش بازار دی. داسې څوک شته چې ووایي چې دا پارلمان کومه ګټه رسولې د افغانستان ته، کوم خدمت یې کړی دی، دا کومې پیسې چې دوی مصرفوي، که دا پیسې په اقتصادي برخه کې په کار لویدلی وای، ډېر اقتصادي پرمختګ به مو کړی وی. پارلمان کې هغه څوک دي چې د ځمکې غصب، د وزارتونو چوکۍ رانیونکي او خرڅونکي دي. اوس هم وخت شته چې دا پارلمان د لغوه شي او پر ځای یې د بنیادي کار وشي. له تاسو ډېره زیاته مننه چې دا ویډیو مو تر اخره ولیدله. دا چې تاسو په دې اړه څه نظر لرئ، آیا د رولا غني ملاتړ کوئ او که د ولسي جرګې، خپل نظر را سره په کومنټ کې شریک کړئ او موږ هم ستاسو نظرونه په پوره حوصله لولو. تر بیا الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.